بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو د شهیدانو یادګار خپرونه ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. قدرمن لیدونکو په تیر شل کلن مسیر کې د نړۍ ستر زبرځواک دلته ماتې وخوړه او له افغانستان څخه شرمنده ووتلو. دا د اسد 24م د افغانستان د خپلواکۍ او آزادۍ ورځ ده. دا ورځ مو مبارک شه. دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې تل ځلیدونکې وي. قدرمن لیدونکو دا خپرونه مو ځانګړې کړې د هیواد د اتلو شهیدانو وارثانو ته او ورسره په څنګ کې له یتیمانو څخه هغه خاطرې او یادونه پوښتو چې د دوی د پلرونو یوه هیله او امید و چې نن په افغانستان کې یو سپین محمدي بیرغ ځلیږي او اسلامي نظام قایم دی. خو د خپرونې پیل به د قرآن عظیم الشان په څو مبارکو آیاتونو سره وکړو. په پیل کې رابولم قاري صاحب عزت الله ته تر څو راشي سټیج ته او هلته د قرآن کریم څو مبارکه آیاتونه موږ ته تلاوت کړي. قاري صاحب عزت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. ډیره مننه قاري صاحب عزت الله ورور چې زمونږ دغه خپرونه مو د قرآن کریم په څو مبارک آیاتونو سره لا نور رنګینه که. قدرمنو لیدونکو زمونږ سره په خپرونه کې 2 تنه یتیمان د اتلو شهیدانو یادګار چې هغه هر یو د فضل قوي او شمس الرحمن ورونه زما سره دلته ناست دي. له دوی څخه به ډېر وپوښتو کومې خاطرې او یادونه لري او د همدغه ورځې په پار له موږ سره څه وایي او کوم یادګارونه لري. فضل قوي ورور ستړی مه شي. ښه راغلاست د شهیدانو یادګار خپرونې ته. ډېره مننه شمس الرحمن ورور ته هم ښه راغلاست خپرونې ته. مننه خیر اوسئ. شمس الرحمن ورور دا راته ووایه چې د اسد 24مه څه ډول یوه ورځ ده او څه ډول دې پیل کړله؟ ماشاءالله ډېره ښه ورځ ده او د اسد 24مه ورځ موږ ډېر خوشحاله یو ځکه دا د ازادي ورځ ده او په دې ورځ باندې هیواد آزاد شوی ده. رښتیا هم که دا راته ووایي چې د هغه ورځ چې کله موږ د اسد 24مه زموږ په ذهن کې راځي نو هغه ټول ستاسو غوندې یتیمانو د پلرونو د قربانیو یوه ثمره ده. خو که چیرې دې ته وپوښتو او دغه پوښتنه زه له تا څخه وکړم چې هغه ورځ دې په یاد ده او هغه ورځ دې په ذهن کې شته چې ستاسو پلارجان په شهادت ورسید او هغه یاد مو په ذهن کې شته دی؟ شته. مهرباني هغه څه خله یوه ورځ وه؟ هغه داسې یوه ورځ وه چې زموږ تره ته زنګ راغی او زموږ تره لاړه پکتیا ته. بیا ورې موږ تره زنګ راوکړو چې موږ بل تره ته چې د موږ پلار په شهادت رسېدلی خو په کور کې هېڅوک هم نه و خبر
بیا چې خبر سوه ډېره سخته ورځ وه ځکه په هغه ورځ زموږ پلار شهید سه. څومره درد یې درلود کله چې د اسد 24مه راځي او تاسو دغه ورځ لمانځئ ستاسو هغه د پلار نشتون څومره تاسو ته درد احساس درکوي؟ بیخي ډېر زیات احساس راکوي. رښتیا هم قدرمن لیدونکو کله چې د اسد 24مه لمانځل کېږي رښتیا هم چې دا د ډېرو سختیو قربانیو او ستونزو مشکلاتو او کړاوونو په لیدلو سره دغه ورځ راغلې ده. موږ او تاسو چې کله دغه ورځ لمانځو باید په ډېر شهامت او مېړانې سره یې ولمانځو. اوس به ورشو د بل ورور ته دا راته ووایه چې کله چې یتیم شوی او د پلار هغه د شهادت غږ مو واورېد هغه شیبه هم په ذهن کې شته ده؟ هو په ذهن. مهرباني موږ ته یې ووایه. هغه داسې شیبه وه چې زما پلار د مسجد څخه د ماښام د جمع را روان ولو نفل یې کړی ولو د مسجد څخه چې ښه تاریکه خپره شوې وه زموږ کور ته را روان و زموږ د کور دروازې سره 2 تنه چې پر موټرسایکل سپاره او شهید یې کړ. یا هم موږ او تاسو د خپلو پلرونو څنګ ته ناست وو او یا مثال د خپلو پلرونو په شاوخوا کې راټول وو او هغه کسان وینو چې پلرونه یې نوي سخت درد لري. خو دا د اسد 24مه د افغانستان په دې تاریخ کې هغه بیان کوي چې د دغسې یتیمانو پالنه او د دوی ساتنه زموږ او ستاسو لوی مسؤلیت دی. که هغه لوی شخصیتونه وي که هغه د ټیټې رتبې شخصیتونه وي باید د دوی په سر باندې د شفقت او صله رحمۍ لاس راتېر شي ځکه د دوی پلرونه د همدغې ورځې د راتګ لپاره لوی هیلې او قرباني کړې او ځانونه یې په شهادت ورسول تر څو دغه اسلامي نظام په افغانستان کې قایم شي. شمس الرحمن ورور موږ د په څنګ کې یو موږ در سره یو واقعیت هم د پلار نشتون د پلار ته شهید څوک نشي ډکولی خو موږ او تاسو بیا باید افتخار وکړو ویاړ وکړو چې دغسې یو اسلامي نظام قایم شه او په وطن کې سرتاسري امنیت دی دا د چا د وینو برکت دی؟ ستاسو د پلرونو ځکه چې دوی خپل ژوند د وطن د ساتنې او د اسلام د مبارک دین د ساتنې لپاره سپر ګرځولی وي. که څنګه؟ راځو فضل قوي ورور تاسو ته کله چې ګرځئ په دې شاوخوا کې لکه څنګه چې شمس الرحمن ورور دغه سخته شیبه بیان کړله څه احساس کوئ تاسو او څه وایئ د ځان سره؟ زه دا فکر کوم چې د پلار وجود د دنیا تر ټولو نعمتونو لوی نعمت او زوال یې د ټولو نعمتونو د محرومیت په معنا ده. د هغه په نشتون کې زه د پلار په څېر مهربان انسان له مینې محروم یم او د هغه په نشتون کې زما مینه تربیه او زده کړې ټولې نیمګړې شوې او د هغه په شتون کې چې مې هر څه لرل دا مې ټول پرته له احسانه خپل ګڼل او اوس چې هر څه لرم دا د نورو احسان دی او دا خبره زما لپاره د کمترۍ یو لوی احساس دی. کله چې ډېر دردېږي هغه په کومه شیبه کې دردېږي؟ یعنې ډېر درد درکوي کومه ورځ وي یا کومه صحنه وي چې ته ډېر پرې دردېږي؟ زما پلار د سیمې په سطحه نه د هېواد په سطحه یو لوی عالم و نو کله چې زه د عالمانو یو مجموعه او یا هم د کوم ستر عالم په اړه اورم نو ما ته پلار یادېږي. پلار یادېږي خو دا هیله به موږ او تاسو پوره کوو. څومره یې د دغه هیلې د پوره کېدو او د ده د ځایناستې لپاره څومره کار کړی او څومره زحمت وباسي چې کار وکړي نور هم؟ انشاءالله زه به دا کوشش کوم چې د خپل پلار په مسیر روان شم او د هغه ځای ونیسم. رښتیا هم شمس الرحمن ورور که ته راته ووایې چې ستاسو د والد صاحب لویه هیله د په یاد ده چې تاسو ته یې درلودل او ویلې چې شمس الرحمن ورور یا شمس الرحمن زوی د ده په ژبه خدای د شهادت قبول کړي چې هغه هیله یې څه وایي تاسو ته؟ هغه هیله یې دا وه چې زه قرآن کریم حفظ کړم اوس چې ما قرآن کریم حفظ کړو هغه نسته. قرآن کریم دې حفظ کړ؟ هیله یې دې پوره کړه؟ پوره مې کړه. قدرمن لیدونکو څومره چې دا د شهیدانو هغه یادګارونه او خاطرې سړي په ذهن کې ورځي او د یتیمانو څخه یې پوښتي احساسات نه کنټرول کیږي او
ځینې وخت د اوښکې د درد وي او ځینې وخت د اوښکې د خوشحالۍ هم وي. دوی اتل شهیدان وو چې نن موږ او تاسو د هیواد په هر ګوټ کې په پوره میړانه او په پوره شهامت سره ګرځو او هیڅ ډول ستونزه نشته او سپین محمدي بیرغ قایم دی. هیلې به یې ټولې پوره کوو. که تا ته راشو فضل قوي ورور، کله چې ستاسو والد صاحب په شهادت ورسید، ستاسو په کورنۍ کې حتمي داسې کسان شته چې اوس تا تشویقوي او تا دې ته هڅوي چې هغه د پلار هیلې پوره کړي او د خپلې مور دپاره د ژوند یو لویه سرمایه وګرځي، هغه به څوک وي؟ زما مشر ورور مفتي فضل الله صاحب دلته هم راسره ده مدرسه کې. هغه تل ما تشویقوي او درسونو ته مې هڅوي او تقریبا تر ډېر ځایه پورې زما د پلار هغه ځای نیولی. کله چې داسې تنها شي او هغه د پلار د نشتون یاد په ذهن کې درشي، بیا د ورور تا ته څه وایي او په شا دې ټپوي، څه درته وایي؟ هو خامخا څه درته وایي؟ وایي ځکه پلار نشته زه خو شته یم درسره. شته زه شته یم. رښتیا هم. شمس الرحمن ورور، تاسو ته راځو. ستاسو دغه د یتیمۍ په دغه ژوند کې لوی هڅونکی شخصیت څوک دی چې تاسو هرې برخې ته هڅوي چې شمس الرحمن ورور ته یوازې نه یې، زه در سره یم؟ هغه مې تره ده چې اوس به وروسته تاسې سره په مرکه کې م راشي. ښه، هغه کوم یې دلته شته دی، راغلی دی؟ او راغلی. څه نومیږي؟ فضل غني. فضل غني. خدای دې دوی ته اجر ورکړي. قدرمن لیدونکو، زموږ سره د همدې اتلو شهیدانو هغه ورونه د کاکا زمن او حتی د همدغه شهیدانو زمن هم په خپرونه کې شته دي، لکه څنګه چې دلته ناست دي. دوی څخه ډیره مننه چې خپل هغه ستړي قدمونه یې دلته راوړل او زموږ دغه خپرونه یې لا نوره رنګینه کړه. خو د خپرونې په دې برخه کې به یوه لنډه دمه واخلو. له دمې څخه وروسته موږ د همدې اتلو شهیدانو له وارثانو او یتیمانو سره نورې هم خبرې اترې لرو. اوس یوه لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته قدرمن لیدونکو. د اسد 40مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مو بیا هم مبارک شه. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې د شهیدانو یادګار خپرونه ګورئ، زما سره مو هم هغه د شهیدانو او همدارنګه د یتیمانو هغه ترخې خاطرې او یادونه واورېدل چې واقعیت هم هر شخص او هر هیوادوال به پرې دردېدلی وي. او راځئ د همدغې ورځې ښه لمانځنه وکړو او همدغو شهیدانو ته دعاوې وکړو او د دوی په ځانګړي ډول د دوی هغه والدینو ته دعاګانې وکړو، د دوی هغه پلرونو ته، میندو ته چې دوی دغه خپل اولادونه قرباني کړه او په هیواد کې نن یو اسلامي نظام قایم دی. قدرمنو لیدونکو، اوس به ولاړ شو. د ترانې ټیم آماده دی تر څو د دوی څخه په شیرینه ژبه یوه ترانه واورو چې د دوی هغه د ټیم مشري دادالله کوي او ورسره ملګري دي. مهرباني تاسو یوه ترانه موږ ته ډالۍ کوئ چې تر څو دغه خپرونه لا نوره رنګینه او د خوښۍ څخه ډکه شي. مهرباني. وطن کې امن ورور ولیدا او وحدت دی، وشهیدا پلار امارت دی، وشهیدا پلار امارت دی. وطن کې امن ورور ولیدا او وحدت دی، وشهیدا پلار امارت دی، وشهیدا پلار امارت دی. د خوشحالۍ ورځې دي، د ازادۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي، د ازادۍ ورځې دي. دستا نشتون دا او سپېڅلی شریعت دی، وشهیدا پلار امارت دی، وشهیدا پلار امارت دی. وطن کې امن ولیدا او وحدت دی، وشهیدا پلار امارت دی، وشهیدا پلار امارت دی. دستا ارمان پورا ده، اخ کاش چې ته ژوندی وی،
دستا ارمان پوره ده اخ کاش چې ته ژوندی وی یو ګران امیر دی ډک له مینې اطاعت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی وطن کی امن ورور ولیدا او وحدت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی ډیره یادېږي پلاره نه مې هېرېږي پلاره ډیره یادېږي پلاره نه مې هېرېږي پلاره چې ته رایاد شي په ما جوړ د غم ساعت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی وطن کی امن ورور ولیدا او وحدت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی اوس بمبارونه نشته ترخه وختونه نشته اوس بمبارونه نشته ترخه وختونه نشته د اسلامي نظام په موږ ډېر شفقت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی وطن کی امن ورور ولیدا او وحدت دی و شهیدا پلاره امارات دی و شهیدا پلاره امارات دی ډیره مننه د ترانې له ټیم څخه چې دادالله یې مشري کوله و یوه شهیده پلاره امارت دی. رښتیا هم چې د همدغه شهیدانو د شهادت پایله وه چې نن په افغانستان کې اسلامي امارت او سپین محمدي بیرغ قایم دی. وربشو قدرمنو راغلو میلمنو ته چې په هغه کې مفتي صاحب فضل الله فاضل دی. فاضل صاحب محترم ښه راغلاست د شهیدانو یادګار خپرونې ته. لکه څنګه مو چې د دغه دوه ورونو یتیمانو هغه یادونه مو واورېدل واقعیت چې ډېر دردونکي وو. څنګه په څومره مېړانه سره د دوی هغه پالنه کوئ او د دوی پالنه څومره زموږ او ستاسو لوی مسؤلیت دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه وړاندې ټولو هیوادوالو ته ټولو کتونکو ته د دې مبارکې او د دې مقدسې ورځې مبارکي وړاندې کوم. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې تر ډېره وخته پورې دغه نظام تر ډېره وخته پورې دغه د قربانیو په نتیجه کې په پایله کې راغلی نظام تر ډېره پورې دغسې قایم دایم واوسیږي. واقعیت چې ازادي او امنیت چې دلته راغلی د ډېرو لویو قربانیو نتیجه ده. دلته خلک ستړي سوي دي، دربدره سوي دي، ماشومان یتیمان سوي دي، کورنۍ خرابې سوي دي. نو لازمي خبره چې اوس داسې احساس کوو چې یو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې هغه څه چې زموږ په وطن کې و، هغه دربدرۍ، هغه وطن خرابۍ او هغه ورکې او مرګونه چې ولو، الحمدلله دا وخت له هغو څخه خلاص سوي یو او یوازې د امن په فضا کې خوشحاله ژوند تېروو. رښتیا هم که دې برخې ته راشو چې ستاسو څوک په شهادت رسېدلي دي او څومره دردونکې شیبه وه چې تاسو خبر شوی، هغه یاد مو په ذهن کې شته؟ واقعیت هم ډېره دردونکې صحنه وه. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د شهیدانو په کورنیو کې هغه خلک ډېر متاثره شوي چې هغوی ته کورنۍ ورله غاړې سوي. هغه خلک ډېر دردمن سوي او هغه دا احساس بیخي د نورو په نسبت زیات لري چې هغوی ته یتیمان، هغوی ته د کور مسؤلیتونه ورمتوجه سوي وي. هغه صحنه مې یاده ده، ډېره دردونکې صحنه وه. زه فکر کوم زما په ژوند کې خدای دې نه کوي داسې صحنه بیا پر ما رانسي، ځکه هلته زه داسې حالت ته ورسېدم چې ما خپل حواس له لاسه ورکړي وو. نو فضل قوي زما کشر ورور دی، هغه وخت پر ما باندې چې غږ وسو د ټلیفوني له لارې، زه داسې په نږدې ساحه کې ومه، ملګري زنګ راته ووی چې پلار یې درته شهید کړی. زه داسې په 5 دقیقې فاصله کې ومه. نو ورته راغلم،
ډیره دردونکې صحنه وه، که څه هم په زړه مې بوج بیخي زیات و، خو کوشش مې کوه، هڅه مې کوله چې نور و تا ته ګوري، د کورنۍ انسانان باید هغوی برقرار وساتم، هغوی ته د صبر تلقین ورکړم. لکه څنګه چې تاسو خبر شوئ او نن دغه د اسد 24مه ده، څومره د ویاړ احساس کوئ چې په دغه ورځ کې دغه ورځ اوس لمانځي او دلته زموږ سره یو ځای ناست یي او ټولو هیوادوالو ته ستا دغه شتون او ستا دغه پیغام څه بیانوي؟ زما تر ټولو یوه غټه هیله همدا وه په ژوند کې چې باید وطن په هیواد کې امن وي، په هیواد کې د ماشومانو د زده کړې زموږ د ژوند لپاره زمینه مساعده وي، دلته خلک په امن کې واوسیږي، دلته خلک له وحشتونو څخه لرې واوسیږي. زه فکر کوم چې له کومه وخته څخه زه په شوبت پیدلی یم همدغه حالت روان دی. نږدې دا دی زما عمر 10 کالونو ته رسیږي، 20 کاله یا 22 کاله ما دا ژوند په داسې حالت کې تیر کړی چې ما هره ورځ سختې صحنې لیدلې، د خلکو غمونه مې تجربه کول، د خلکو دردونه مې تجربه کول. تر اوسه پورې هغه کورنۍ متاثرې دي او سختې متاثرې دي چې په دغه انقلاب کې په دغه دورانیه کې دوی ته ضربه رسېدلې ده، دوی ته نقصانونه رسېدلي دي، دوی غمجن سوي دي. لازمي خبره ده که هر څوک احساس ولري هغه به په دې وپوهېږي چې دا وخت هغه څوک چې هغه له دومره دردو په 20 کلن 22 کلن دور کې له سختو کړاوونو څخه راتېر سوی باید چې ډېر خوشحاله وي. ډېره مننه کور ودان چې موږ سره د دغه قصې او دغه خاطرې د شریکې کړلې. زموږ ویاړ افتخار یې الله جل جلاله د اجر درکړي چې د یتیمانو پالنه او ساتنه کوي. زموږ سره نور څوک هم شته چې وغږي او قصې او خاطرې راسره شریک کړي؟ مهرباني که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې او دا راته ووایي چې د هغه وخت هغه یاد مو په ذهن کې شته او ستاسو څوک په شهادت ورسېدل او کومه خاطره مو په ذهن کې ده؟ زما نوم فضل غني د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي او ورور مې د شهید امیر صاحب صلاح الدین په نامه باندې. نو زه په دې ډېر ویاړم، افتخار کوم. د ما داسې کورنۍ ده الحمدلله ټولو ته معلومه ده. د ما 8 کسه د سنګر شهیدان سوي الحمدلله، ثم الحمدلله ډېر پې خوشحاله یو. او په دې 8 کسو شهیدانو کې 3 کسه شهیدان د موږ پلوڅ مخ لیدلي دي او نور هم ټول په بندو تابوتو باندې وړي او له سنګر نه یې راوړي دي. نو بیا هم ویاړو، افتخار کوو الحمدلله. د هغو په شمول د قاري صاحب شمس الرحمن په شمول باندې ورته ولاړ یو، خدمت ته یې ولاړ یو. او د خپل ورور قصاص آخري شهید زما شهید امیر صاحب صلاح الدین په نوم باندې و. د 18 کاله جهاد وکړو. د جهاد له شروع نه د موږ د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي یو نه هېرېدونکی سنګر چې د شاهي کوټ په نامه باندې ده، له هغه نه تر دغې ورځې پورې چې 1990 کال د 15 تاریخ چې دی شهید شو. خپله چې دی کله شهید کېدو هغه شپه هم د ما یو ځای و ورسره، سهار کې داسې نیم ساعت له ما نه جلا سو او بس د شهادت جامې نوش کړل. د جمعې ورځ وه، سهار 9 بجې شهید سو. زه هغلته وم سره، له هغه نه بعد هم کور ته احوال ورکړو، کور په کابل کې و او ماشومان راورسېدل. دا د جهادت صحنه وه. الله پاک د شهادت قبول کړي، خدای دې تاسو ته اجرونه درکړي چې په دغه 20 کلن جهادي مسیر کې مو لوی قربانۍ ورکړي او د کورنۍ ډېر غړي مو په شهادت رسېدلي دي. شمس الرحمن ورور ته څومره ډاډګیرنه ورکوي او څومره یې ملاتړ او څومره ورته وایي چې زه در سره یم او انشاءالله د پلار نشتون به ته نه احساسوي، ځکه دا ډېرې معصومې اوښکې تویې کړې چې واقعیت هم زموږ احساسات او د ټولو هیوادوالو احساسات به یعنې په احساساتو به راغلي وي او د دوی د سترګو څخه به اوښکې بهېدلي وي. بلکل. شمس الرحمن خو انشاءالله تر اوسه پورې مې داسې نه ده بللی چې دی د ما وراره ده، لکه خپل اولاد داسې بولم او انشاءالله په هر رقم ملاتړ ورسره ولاړ یم، که داخل کې وي که خارج کې وي، چې څومره د ما په وس کې پوره وي او په ده مې د خپل ارمان نه وي پوره کړی تر هغو پورې به یې پرې نه ږدم چې یا دی له مدرسې فارغ سي یا ماسټري دکترا، چې تر هر جې پورې د ما وس وي او زه ژوندی وم په ما کې حساب وي انشاءالله زه به له ده سره ولاړ یم. رښتیا هم شمس الرحمن ورور شکر چې داسې کاکا لرې او موږ ټول دې په خدمت کې یو او موږ به همیشه ستا ملاتړ یو. خدای دې تاسو کاکا ته ډېر اوږد عمر ورکړي، لکه څنګه چې د کاکا جان ویلې چې د کورنۍ 8 غړي په شهادت رسېدلي، دا غټه قربانۍ ده. قدرمن لیدونکو نور څوک شته دي چې وغږي او دغه کیسې او خاطرې موږ سره شریکې کړي؟ مهرباني که چیرې همکاران مایک ورکړي دغه ورور ته. ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. زه محب الله د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته ترانۍ چې وي د عبدالله په نوم د ده سرپرست یم او دا زموږ تره زوی ده او زموږ تره په شهادت رسېدلی ده او بل تره زوی مو هم په شهادت رسېدلی ده. هغه یاد ستاسو په ذهن کې شته دی کله چې ستاسو تره په شهادت ورسېده هغه څومره ترخه شیبه وه؟ هغه ډېره ترخه شیبه وه، یعنې
ما باندې په ژوند کې ډېرې ترخې شیبې راغلي خو داسې ترخه شیبه ما نه ولیدلې او نه احساس کولی شم چې بیان کولی شي هو بیانولی شم مهرباني یا قصه یې وکړه څومره دردناکه قصه یې وه نو د لوی اختر څلورمه ورځ وه چې سهار دی راجیګ شولو او غسل یې وکړو ویښته یې غوړ کړل او بیا یې مونږ د کور کې یو مڼه وه هغې نه یو مڼه راوشو کوله هغه یې مور ته ورکړه چې دا مڼه واخله ځان سره کېده او زه ځمه چېرته ملګرو سره نو دوی لاړل دوی په ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د ولسوالۍ له طرفه اوان ډي سي توپ راغلو او زما تر ډلګۍ مشر هم و دی ولګېدو او په شهادت ورسېدو الله پاک د شهادت قبول کړي واقعیت هم چې هر یو شهید اوس یادونه یادېږي کیسې او خاطرې یې ډېرې وي څومره د جهادي مسیر سره مینه درلودله او کله به چې تاسو ورسره ګرځېدلی څومره مینه به یې تاسو ته درکوله چې دغه څومره یو پاک او سپېڅلی مسیر دی تر څو موږ او تاسو ګران افغانستان لکه څنګه چې نن د اشغال څخه خلاص دی او تاسو ته به یې څه یادونه او خاطرې په ذهن کې وي چې تاسو ته به یې ویل چې په دغه جهادي مسیر باندې ولاړ شئ تر څو هیواد مو آزاد شي هو مونږ سره خاطرې شته دي مونږ به مازدیګر کې سیاحت لپاره وباسلو بیا به مونږ ته مورچه جوړه کړله چې په دې باندې تاسې لکه دا به راته ووایي چې د امریکایانو ټانک ده دا به تاسې څنګه ولی نو بیا به مونږ ته تیږې په لاس کې راکړلې بیا به مونږ هغه وشتلو مونږ به جهاد ته تشویق کولو او بل د هغه بیا ډېرې خاطرې دي او د خاطرونو یو خاطره دا وه چې ده به همیشه دا خبره کوله چې ما ته دا ضعیف دښمن سره جنګ خوند نه راکوي ضعیف دښمن به د داخلي عسکرو وای ما ته قوي دښمن سره جنګ خوند راکوي هغه خارجیان امریکایان به ښودل او همدغه شان وه چې د کله جهاد پیل کړلو په پکتیا کې او د اول نه کمینونه ټول په خارجیانو باندې امریکایانو باندې وهل او کله چې د پکتیا نه امریکایانو وتل له هغې بعد بیا داخلي عسکرو باندې جنگ شروع کو او له هغې مخکې په داخلي عسکرو باندې جنگ نه و کړی رښتیا هم خدای پاک د شهادت قبول کړي قدرمن لیدونکو تاسو د دغه راغلو میلمنو هغه یادګارونه او کیسې واورېدلې واقعیت هم چې دوی هغه کیسې وکړلې چې هغه د درد زرین ټکي په کلماتو کې شامل وو واقعیت چې څومره کیسې سړی راپوښتي سړی نور هم دردیږي خو د درد ترڅنګ د خوشحالۍ شیبې هم دي ځکه هغه درس موږ باید د دغه ورځې څخه واخلو چې کله مو انګریز مات کو ورپسې مو روس مات کو ورپسې مو د نړۍ دغه ستر ځواک چې امریکا وه ورسره په څنګ کې متحدین وو دا مو مات کړل دا یو د افتخار او ویاړ ځای دی قدرمن لیدونکو اوس به یوه لنډه دمه واخلو له دمې څخه وروسته له موږ سره اوسئ د شهیدانو یادګار خپرونه مه هېروئ بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د شهیدانو یادګار خپرونې ته قدرمن لیدونکو لکه څنګه مو چې تر دې دمه د خپرونه ولیدله د شهیدانو هغه کیسې یادونه مو واورېدل شمس الرحمن ورور هغه څه چې په زړه کې د اوس هم پاتې دي چې ویې کړې او د دې هیواد دپاره یې وکړې او وغواړې چې هغه څه چې ارمانونه ستاسو د والد صاحب وو او خپله یې په ذهن کې لرې د دغه وطن دپاره یې پوره کړي هغه ارمانونه دغه دي چې زه باید د هیواد ته خدمت وکړم او د امارت هم دا غوښتنه ده چې باید د شهیدانو پوښتنه وکړي او د شهیدانو کورنیو ته ورسي رښتیا هم کوم هغه ځانګړی امید د دی چې راتلونکي کې هیواد ته وکړي او د خپل پلار د یادګار په څلی یې جوړ کړي یعنې هغه د پلار په نامه باندې کړي هغسې زه حافظ سم او یو مدرسه فعاله کړم ښه مدرسه خدای دې تاسو ته توفیق درکړي او په خیر سره دغه مدرسه جوړه کړي بیا په دغه ورځ باندې نورو کومو ځایونو ته ځې ګرځې د دغه ورځ دې څنګه ولمانځله او څنګه یې لمانځې الحمدلله ښه په خیر مو شروع کړې ده چکر ته به لاړ شو کوم ځای مو خوښي ښه ډېر ښه بس خدای دې اجر درکړي چې موږ خپرونې ته راغلی کور ودان ته د موږ ویاړ یې ته د موږ افتخار یې او داسې فکر وکړه چې یوازې ستاسو کاکا جان نه بلکې د دغه وطن هر بچی ستا په څنګ کې دی زه دې په څنګ کې یم در سره ناست یم لکه دلته چې یوازې احساس نه کړي انشاءالله دا ټول هیوادوال دغه څوک چې دلته ناست دي دا او د تلویزیون د پردې څخه چې د څوک ګوري ټول ستا په خدمت کې دي او انشاءالله الرحمن ټول به دې هڅوي چې ته به د وطن ریښتینی او د وطن راتلونکی پر افتخاره بچی به ته وي او ورسره څنګ کې فضل قوي ورور ته ورځو ته راته ووایه چې
هر څه یادونه او خاطرې لري او هر شخص په ژوند کې هدفونه هم لري. خاطرو ته چې ورشي سړی دردېږي، کله چې راتلونکي هدفو ته ګوري بیا سړی انرژي اخلي، بیا چې داسې یو مشر ورور سړي سره وي بیا نه هېڅکله هم نه امیده کېږي. کوم هدفونه دې ټاکلي چې په خیر سره هغې ته ورسېږي؟ زما هدف دا دی چې د خپل پلار په مسیر روان شم او له ځانه څخه یو ښه عالم جوړ کړم او د هېواد او د ملت خدمت وکړم. رښتیا هم دا خو ډېره یوه مهمه خبر ده. یو بل ځانګړی کار چې په د ذهن کې دی تر اوسه دې نه دی بیان کړی چې هغه تا خپل مشر ورور ته دې هم نه وي ویلی چې د خپل پلار خاص د خپل پلار په خاطر باندې وکړې، لکه دا چې وي چې زه مدرسه جوړم، ته داسې کوم یادګاري ځای جوړوې یو یادګاري داسې چې ده ته ثواب ور ورسي او تر قیامته پورې هغه ډیوې پکې بلې وي، داسې څه به جوړ کړې په خیر؟ زما هدف دا دی چې د خپل پلار په رقم یو عالم له ځانه جوړ کړم او د هېواد ته خدمت وکړم. ښه، ډېر ښه. او د خلکو هېوادوالو نه ورسره په څنګ کې لکه څنګه چې د ورور خدمت کوي، لکه څنګه چې د شمس الرحمن کاکا جان ویلې، لکه د نور هېوادوال چې وایي چې موږ خدمت کوو، د هېواد په هر ګوټ کې د خدمت چارې روانې دي. ستاسو د خدمت لوی احسان چې په موږ او دغه هېوادوالو باندې دی او هغه حق مو هغه به څه جوړېدلی شي؟ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د شهیدانو کورنۍ هېرې نه کړي او د کومو شهیدانو د وینو له برکته چې دوی اوس مشران او حاکمان دي د هغوی کورنۍ د خپلو کورنۍ په څېر وګڼي او هغوی ډېره مننه. کور ودان نړۍ مننه. قدرمنو او درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو دغه د شهیدانو یادګار خپرونه وکتله، تاسو کولی شئ دغه خپرونه پر ټولنیزو رسنیو هم وګورئ او ویې څارئ. د خپرونې د اختتامیې لپاره محترم مفتی صاحب محمد قاسم را غواړو تر څو دغه تلپاتې او نه هېرېدونکی تاریخ چې موږ له ځان سره لرو دا همداسې زرین وي. قدرمن لیدونکو، له تاسو ټولو څخه هم مننه، د دغه قدرمنو میلمنو څخه هم نړۍ مننه چې راغلل او زموږ دغه خپرونه یې لا رنګینه کړه. شمس الرحمن ورور او قاري صاحب څخه ډېره مننه چې تاسو راغللی او د خپرونه مو رنګینه کړه. د خپرونې پای به مفتی صاحب محمد قاسم په دعایه سره وکړي او د شهیدانو روح ته به یوه ځانګړې دعا هم وکړي او نور زه خدای پاماني اخلم. تر بلې خپرونې په پاک رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې او د ژوند خوشحاله شیبې ولرئ. مهرباني. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رد إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن تدي إمارة إسلامي حفاظتك يا الله إمارة إسلامي قيام دوام ثبات استمرار نصیب یا الله زموږ د مسیرانو حفاظت وکړي. یا الله د دوی د بچانو د ښه روزنې توفیق را نصیب کړي. یا الله ته د امارت اسلامي حفاظت وکړي. یا الله ته امارت اسلامي ته نور لا پرمختګ توفیق ور نصیب کړي. یا الله په ټوله دنیا کې اعلی د کلمت الله راولي. یا الله دوی ته اتحاد و اتفاق ور نصیب کړي. دوی ته اتحاد و اتفاق ور نصیب کړي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.